الله الرحمن الرحیم. زی بخیر د ګرانو کتونکو ملګرو، مونږ نن د خپل دروند مشر قدرمن ښاغلي سرور خټک فخر ملاکنډ صاحب سره ناست یو. مونږ غواړو چې د هغه یو کلام واورو، ستاسو سره شریک کړو. نو خټک صاحب خوښه دې نه زموږ سره یو کلام شریک کړي؟ ډېره ښه ده، خو تاسو کښېنئ. زه خیر دی اواز دریاب صاحب کال سن 1974 او د الیکشن ورځې وي، نو دا نظم زه ځکه ویم چې بیا د الیکشن ورځې سیزن دی او سیزن دی، او دا لکه تاسو حساب وکړئ چې د کال سن 1974 نه تر 2017 پورې څومره وخت دی، نو دا دومره مخکې خلک ما لیکلی و. صحیح دی جی. او دا نظم چې کوم دی دا یو واقعه ده چې ما سره شوي وه، لکه ما خیالي نظم نه دی لیکلی. صحیح جی. خو زه چې چا غوښت یم دې کې به څرګنده شي، بس هغې ته ما د شعرونو رنګ ورکړ. صحیح صحیح صحیح. نن راته خان کاکا دورایه په خندا شوي، نن راته خان کاکا دورایه په خندا شوي، هر کله راشه شا به زر راځه یادېږي مې ډېر، د ډېرو ورځو نه راغلی مې په خیال کې یې ته، سروره خدایږو چې په زړه باندې ورېږي مې ډېر. ډېر ښه جي، ډېر ښه. خټکه وایه که نه څنګه حال د چرته کې یې، ولې زمونږ د څنګ نه دومره لرې لرې ګرځې، ته خو د کار سړی پلار دې هم ډېر نر سړی و، که تا ته یاد شي نو زمونږ به تابعدارو کې و، او هغه نیکه دې هم خدای وبخښه پښتون سړی و، زمونږ په ډېر نمکرامه خدایه ساري زمونږ په ډېر نمکلاله خدمتګارو کې و، او ما اورېدلي دي چې ځوانه شاعري کوې ته، چا راته ډېر صفت د تا د شاعرۍ کړی دی، ته خو زمونږ همسایه خپل بچوړی مو یې، ته خو زمونږ خپل سړی خپل وګړی مو یې، که ته خبرې نن سبا د الیکشن ورځې دي، زما هم خیال دی چې ووټونو ته خو درېږمه زه، ته به زما سره یې، ما ته یو شاعر پکار دی، بچوړیه بیا به د ټول عمر پکارېږمه زه، اوس به هم ستا د بچو خیال ساتم، مدد تی کوم خان صاحب کېښوده روپو دسته د میز د پاسه، او بیا یې په چرت کې یوه خپه په بله واړوله، وی چې هلکو شابئ زر خټک ته چای راوړئ، ما غلي غلي په موسکا د خان څېرې ته کتل، په ډېر تعجب سره مې دغه نظارې ته کتل، خان خوشحالېږي کله یو خوا کله بل خوا ګوري، په زړه کې وایي چې مزدور مې زر خرید واخیستو، روغ غوندې ګوټ مې د پیالۍ نه په کلاره وکړو، ما وی چې خان کې اجازت وي څو خبرې کوم. زما قیمت خو خان کاکا د ورځې 20 روپۍ دی، په کال سن 70 کې په 20 روپۍ باندې هم زموږ د مزدور ګزاره کېده. زما قیمت خو خان کاکا د ورځې 20 روپۍ دی، تا ولې دومره ډېر رقم راته په میز ایښی دی، زه خو مجبور یمه بېوس یمه مزدور یمه خان، د ډېرو ورځو نوکرۍ پسې تکل کومه، خېټه مې وږېده په کور کې اوړه نه لرمه، بچي نه هر مې دي روټۍ پسې تکل کومه، بس 20 روپۍ زما دپاره بس 20 روپۍ زما دپاره غنیمت وګڼه، کار مې د یو ورځې پې کېږي پنګ یې نه جوړوم، خو خان کاکا واوره کارونه راته دا راځي، هسې نه بیا چېرته سبا راته غوسه ونه کړي، هغه کارونه ورته ښیم، که د موټر صفا کول وي نو زه ښه پوهېږم، که د حجره جارو کول وي دا زما کار دی، که په بنګله کې د ګلونو حفاظت کول وي، که شپه ورځې مېلمنو ته څه خدمت کول وي، یا که پالنه د وړو وړو خانانو په ما، یا که همیش لره په تا پسې ټوپک وړل وي، د مزدورۍ او ناظرۍ څوکیدارۍ کارونه دا په میراث کې راته پاتې مشرانو نه دي، د مزدورۍ او ناظرۍ څوکیدارۍ کارونه دا راته پاتې په میراث کې مشرانو نه دي، خو زما ضمیر زما تخلیق او شاعري چې د خان، دا زما فن دی، دا په بیه خرڅېدلی نشي، زما قلم ما ته میراث کې د خوشحاله پاتې،
د دې قیمت ستا په خانۍ پوره کېدلی نشي منم چې سر مې اغېشتی شي ته طاقت لرې ډېر خو دغه سر تا ته سجده کې ټیټېدلی نشي زما آواز زما د خوار غریب ولس آواز دی دغه آواز مې ستا محل کې ګېرېدلی نشي او دا د بېوسو مظلومانو هغه تریخ فریاد دی چې د محل په شهزادګانو زلزلې راولي او دا د جونګړو نه د خوار غریب ولس کریکه ده چې د شاهي عمارتونو بنیادونه نړۍ زما شعرونه دي زما د ژوندون هغه آیین کوم چې تاسو ته د تاسو تصویرونه ښکاري دې کې د لوس او د لغړ دې کې د لوس او د لغړو هغه روم حقیقت کوم چې تاسو ته د تاسو تقدیرونه ښکاري دې کې د اوږو او نهارو هغه شوخه کیسه دې کې د اوږو او نهرو هغه شوخه کیسه کومه چې ستاسو په ذهنونو باندې بوج پرېوځي دې کې د ستړیو ستومانه مزدور ګرمه خوله دې کې د ستړیو ستومانه مزدور ګرمه خوله کومه چې څرک پرېوځي ستاسو د خانۍ د پاسه دا درباري شاعري نه ده چې پې ته خوشحال شي دا درباري شاعري نه ده چې پې ته خوشحال شي دا تا ته ستاسو د ظلمونو افسانې یادوي دا د مزدور په وینو سره د انقلاب ټپه ده دا د منصور چغه ده دا په سر د دار ټپه ده او خان ته زما د شاعرۍ قیمت لرلی نشي زه پوښتنې یم چې ته مې په روټۍ اخلې که اجازت وي خان د تا نه رخصت اخلمه زه ته چېرته نور خوشامندګري مدخوان وګوره که اجازت وي خان د تا نه رخصت اخلمه زه ته چېرته نور خوشامندګري مدخان وګوره دا چې بس تاسو ته د تا د چرس خبرې کوي داسې یو څو تیار خواره د درستخان وګوره او څوک چې ضمیر خرڅوي ځان خرڅوي فن خرڅوي څوک چې ضمیر خرڅوي ځان خرڅوي فن خرڅوي داسې یو څو ضمیر فروشه شاعران ډېر ښه دي ډېر ښه خټک صاحب ډېره مننه دي